رسول لپاره زما علاج وکړې. زه د خپې نه ډېره زیاته تنګه یم، مړه کېږم، چچې مې خوږېږي. الله ته وګوره، د الله په نامه مانې علاج وکړې. ډېره زیاته تنګه یم، زما د علاج څوک نشته. خپې نه تنګه یم، مانې علاج وکړې. یا ورله هغه علاج وکړي ښه شي. نو دا ویډیو تاسو ته ما ولګوله. دا ماشومه نمبر نمبر دی، تاسو سره امداد وکئ. که امداد نشي د اواز ول اوچت کئ، مخکې شیر کئ. چېرته بل مسلمان ولا علاج وکړي نو الله رب العالمین به زمونږ او ستاسو مدد وکړي. ګوره که مونږ د الله د مخلوق مدد وکړو نو الله به زمونږ مدد وکړي. یقین وکئ، یقین دا بعضې نیم ویډیو نه ده، دا به د طبیعت بیخي خراب کړي. یقین وکړه په خلکو سر ګرځي. دا کم حالات روان دي یار، دا کوم حالات دي. او د حسیني صاحب دا دغه چې کوم دی دا د ده دا دغه مې ورسره ځکه کلیک کړله. خو د خبرې جرړې ته کوز شي، جرړې ته دا به الله د علاج نه پاتې کوي انشاءالله. الله به صحت هم ورکړي، الله به د علاج نه پاتې کوي. زمونږ داسې غیرتیان پښتانه دي انشاءالله چې د اوسه پورې کیدی شي دا ویډیو دغه ته ختلي نه یا خبره 10 کسان به تلي ورته به ولاړي. دا به د الله پاک د علاج نه پاتې. ماشاءالله زموږ په پښتنو کې هغه خپل غیرت او خپل دیني جذبه پکې شته دی. خو که د خبرې جرړې ته راشئ قدرمندو کتونکو، کله ما دا خبره بارها کړې ده چې زه یو پارټي هم نه سپورټ کوم، صرف کارکردګۍ ته خلک ګوري، کوم چې صحیح انسان او عقل او شعور لري. حسیني صاحب زه تا ته یو خبره کوم، ته د صحت کارت خلاف وې. صحت کارت په دې ځای کې په کار راتلو. کله چې د دې نه مخکې کوم حکومت و هغه صحت کارت لانچ کو د غریب خلکو د هم د داسې خلکو دپاره صحت کارت لانچ کو. تاسو غوبل راواغستو چې دا خو بس ګراني ده او مکاو مارچ کې، او په الله یقین وکړه هم هغه مکاو مارچ کې ما په خپله شرکت کړی دی. ما ویل یار، ما ویل ګراني ده دغه دا خو زموږ ورال مسله ده. او بس مای کو دوی راشي، دوی به دا خبره کوله چې خبر راځي د ټول یو فیډیم یو ځای کېږو او د دغه خلاف مهنګای مکاو مارچ او په دې کې مونږ سره چې کوم دی نو شرکت وکړی. مونږ هم لاړو، شرکت هم وکړه، زنده‌باد مرده‌باد چغې مو وهلې. مونږ ویل چې یار دا سړی لر کېږي، دا خو باقي دا ملک مونږ ته وشرمو. مونږ بیا خبر ایکسپیرینس خلک راځي، دوی به دا ملک ټیک کړي، د دې ملک کې به روزګار خلکو ته ورکړي، ملک به سیټ کړي. د دوی ولې چې دغه دعوی لرله چې 80 کاله تجربه لرو، هغه 80 کاله تجربه دا حالت دی چې زما یو خورکۍ په کور کې چغې وایي چې د خوراک سکاک دپاره دغه حالات دی، د علاج دپاره دغه حالات دی، د روزګارونو دغه حالات دی، ډیګري هولډر خلک ځوانان هلکان دغه شان ګرځي. تاسو دا تجربه تاسو په مونږ باندې کوله. دا د ریاست ذمواري ده. ما ته تحفظ راکول زما د صحت، زما د هر یو څیز، دا د ریاست ذمواري ده. ولې د ریاست ذمواري ده؟ زما او ستا د ټیکس په پیسو باندې دا وطن چلیږي. هغه بیله خبره چې بار په غټ غټ فلایټونه جوړیږي په بهر ملکونو کې، دا زما او ستا د ټیکس په پیسه باندې دا ملک چلیږي. زما او ستا د دې چمړې نه وباسي، ستا او زما د دې چمړې نه دا پیسې وباسي. په دې ملک باندې پکار ده چې دغه د ټیکس دغه پیسه دا په مونږ باندې صحیح لګېدلې، زموږ په صحت باندې. صحت کارت تاسو ولې بند کو؟ پکار ده چې هغه یو دغه سټیپ واخیست، ستاسو حکومت رالی، مونږ وایي زه تاسو به دې نه یو ښه دغه کوئ، تاسو راولګئ یو ښه سټیپ وکړئ، که دغه کې نور امپرومنټ وکړئ. ډېر د افسوس مقام دی. دا به د علاج نه پاتې کېږي. تا ته خو ما ووي که نه چې د ماشاءالله زمونږ پښتانه دا ډېر غیور او ډېر غیرتمند قوم دی ماشاءالله. افسوس په دې مقام راشي چې یار مونږ اوس دې مقام ته پاتې شو. دا کوم حال دی یار؟ لکه یو خورکۍ به اوس ماشاءالله زمونږ د حیا عزت شملې دي. دا خورکۍ دوی صادرونه دا د نقاب نه راوتل بهر دنیا ته ښودلی کېدل، دا زموږ دپاره ډېر د شرم. خو یو انسان چې دې حد ته رسي سوچ کوي به کم حالې کېدی شي دا کور کې وړم نه لري، کېدی شي دا نوڼۍ روټۍ خوراک سکاک هم نه لري. هله مجبوره شوې ده دا ویډیو کړو. زمونږ او ستاسو پښتنو نه دا مطالبه کړې ده. اوس هم څه تلي راغلي نه دي.
پښتنو خپل ځانونه وپېژنئ، د خپل حق دپاره اواز اوچت کړئ او الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم و کرم وکړي او دا ظالمان دا جابران چې په موږ باندې کوم مسلط دي د دې ملک دا کوم حال او کوم حشر کو دغه زموږ ستاسو د وړاندې دی. او کوم ما مخکې په دې باندې یو ویډیو کړی دا کوم چې زموږ د مطلب سوشل میډیا خلک دی کوم چې د پاټو والا دی زه د هغې خبره نه کوم ځکه د پاټو والا خو د خپلې پاټۍ خبره کوي که نه هغه چې د پاټۍ والا کس صرف د پاټۍ خبره کوي کو پاټۍ غلطه کوي او کو صحیح کوي او کو هر څه کوي هغه ورله یو رو ګوري او مطلب هغه خبره ورله صحیح کوي هغه ورله روا کوي. زه د عامو خلکو خبره کوم زما غوندې آزاد خلک چې د یو پاټۍ سره تعلق نه ساتي خو د حق سره ولاړي د حق خبره کوي د حق وینا کوي زه د هغې خلکو خبره کوم. زما په وطن کې ته څه کمی دی یار چې دلته یو سړی په لوږه د لوږې نه مري. زما وطن د کاشتکارۍ چې وګورې خبره تقریبا 70-80% خلک دی کاشتکار دی په دې خاوره باندې هر څه کېږي ولې پکې یو سړی د لوږې مري په دې باندې غله مسلط دي دې کې غله دي. کله چې موږ باندې رحمدله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه شانته کې ایمانداره خلک موږ باندې راغلو هله به زما دا ملک ټیک کېږي خو په خبرو باندې نه په عمل سره ما او تا به راپاسو د خپل حق تپوس به کوو. الله تعالی دې په موږ باندې خپل رحم و کرم وکړي. دا ویډیو مې وکتله ډېر زیات زړه مې درد وکړو یقین وکړه بیخي دې زړه مې څړیکې وکړه چې دا زه صحیح نه یم یا خدایه پاکه. الله تعالی په موږ او تاسو باندې خپل رحم او کرم وکړي او بس ما سره نور لفظونه ملګرتیا نه کوي. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.